أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوجي. نن ټاپک زمونږ د پروسس اور میکانیزم اف کوارډینیشن. د دې نه مخکې مونږ ویډیو کړل و د کوارډینیشن باره کې چې کوارډینیشن څه ته وایي، خو په ننني ټاپک کې به مونږ دا وایو چې کوارډینیشن چې د ارګنز په منځ کې کیږي یا به لیوینګ باډي کې دننه کیږي، نو دا کوارډینیشن چې دی په کومه طریقه باندې کیږي. Now, functioning of coordination system can be differentiated into three phases. وس چې coordination کیږي نو دا coordination چې دی د تعلق جوړېده چې دی د جسم په اعضاء په درمیان کې، نو دا مونږ په دریو سټیجونو کې تقسیمو. Whenever there is some change in our internal or external environment occur, the body first feels this change through special organs or cell called receptors. اولنی خبر دا ده چې کله زموږ په جسم کې دننه یا د جسم نه بهر څه تبدیلی راځي، خو هغه تبدیلی زموږ په جسم باندې خپل اثر پرېږدي. نو دغه چې کله اثر پرېږدي او نو دا جسم چې چل کوي دغه تبدیلی محسوسوي. نو دا تبدیلی چې په څه باندې محسوسوي، نو هغه ځایونو ته په جسم کې مونږ ریسپټرز وایو. نو most important organs for receiving information from the environment are our sense organs. اوس چې د بهر نه تبدیلی زموږ جسم محسوسوي، نو هغه زیاتره په سینس ارګنز باندې موجود دی. او تاسو ته پته ده سینس ارګن موږ د کلاس کې نه وایو چې سینس ارګن زموږ سره کم دي: آی، سترګه، ایر، غوږ، سکین، زموږ د جسم سرمن، ټنګ، ژبه اینډ نوز او پوزه. نو دا داسې اعضاء دي چې په دې باندې موږ تبدیلی چې دی محسوسو. Now these receptors send the information to the central nervous system where the analysis of information takes place on the basis of previous experience and decision is made. اوس که سترګه ده، غوږ دی، یا ژبه ده، یا پوزه ده، په دې باندې مونږ لکه په پوزه باندې فرض کړه مونږ بدبو چې دی د یو څیز بدبو په مونږ باندې ولګي، یا مونږ په سترګو باندې داسې څیز ته وینو چې هغې رڼا ډېره زیاته سي وایي، نو مونږ چې دی بیا سترګې نه شو غړولی او مونږ چې دی سترګې پټو. نو دا اوس یو قسم تبدیلی ده. نو دا تبدیلی چې ده د دې ریسپټر په ذریعه باندې دا لاړ شي سینټرل نروس سیسټم ته. سینټرل نروس سیسټم چې دی یو زموږ سپاینل کارډ دی، د ملا هډوکی دی، او یو زموږ دماغ دی. نو دا سپاینل کارډ او دا دماغ چې دی بیا فیصله کوي. فیصله داسې کوي چې دا کومه تبدیلی چې د جسم ته راغله، دا تبدیلی مونږ څنګه ختمه کړو. نو دا فیصله داسې کوي چې مخکې به دا چل شوی، نو د هغې په بنیاد باندې فیصله کوي او دغه تبدیلی چې دا ختموي. نو this decision is sent to the organs of the body called effectors. او بیا داسې چلوشي چې دغه ډیسیژن چې دی، دغه فیصله چې ده، دا ولیږلی شي افیکټر ته. افیکټر may be some gland or muscle. د افیکټر چې دی دا زموږ سره ګلینډز کیدی شي. ګلینډز داسې اعضاء دي زموږ په جسم کې واړه واړه چې هغه هارمون ورپرېږدي. هارمون دې ته وایي چې زموږ په جسم کې شلز یونو داسې دي چې په هغې مسله راځي، خو دا شلز یونو دا چل کوي چې دغه مسلې ختموي. که دا مسلې ختمې نه کړي، نو د هغې د وجې نه بیا غټه بیماري چې د هغه راځي. نو دا ډیسیژن چې دی، دا فیصله چې ده افیکټر ته لاړ شي. افیکټر چې دی هغه دوه څیزونه یا خو ګلینډز وي او یا مسلز وي. مسل چې دی مونږ پټو ته وایو. When an organ receive the message, it works accordingly. چې کله څنګه یو اعضا چې ده هغه میسیج ریسیو کی د سینټرل نروس سیسټم دا، نو هغه فوراً چې خپل کار شروع کړي. This can be understood through a simple example. د دې لپاره موږ یو آسان اگزامپل چې دی اخلو. Door of your house is knocked. که فرض کا ستاسو د کور دروازه چې د اخبار څوک وډبوي، نو your ears receptor. اوس دلته کې زموږ غوږ چې دی دې ته موږ ریسپټر وایو. receive the sound. زموږ د غوږ چې چلږي د اواز چې دی واوري the sound waves and send it to your brain. د اواز کوم لهرونه چې دي زموږ په غوږ کې ننوځي او زموږ د غوږ کې چته ولګي برین ته، دماغ ته. brain on the basis of previous experience stored in the memory. نو زموږ دماغ چې دی دا میموري سټور کوي، یادونه سټور کوي. لکه کېدای شي د دې نه مخکې چا ورډبولی، موږ چې بهر وتي یو، نو اوس دا برین چې دی ډیسیژن جوړوي، نو دا په دغه ایکسپیرینس باندې چې دی جوړوي. نو برین ته چې کله دا خبره لاړه شي that someone has come to meet you، نو برین ته دا و چې څوک راغلی او تا سره میلاوېده غواړي. نو برین orders through special nerve cell to the effector. نو اوس دا دماغ چې دی دا په یو خاص خلیو باندې میسیج ولیږي افیکټر ته، یعنی مسلز ته، پټو ته، اف یور لیګز، خپو ته. نو بیا چې دی مونږ پاسو، مونږ قدمونه والو،
to move چې حرکت وکړه and take you to the door او دروازې طرف ته لاړ شه. then signals are communicated to the hand to move and open the door. او بیا د سیګنل چې دی زموږ لاس ته لاړ شي او زموږ لاس دا چلو کی چې دغه دروازه چې دا کولاو کی. نو په دې طریقه باندې کوارډینیشن چې دی زموږ سره کیږي. دا یو شارټ شان ټاپک او د دې نه بعد ان شاء الله زه سنټرل نمبر سیستم ویډیو چې دا اپلوډ کوم. که ویډیو تاسو خوښ شوي نو لایک بټن چې دی هغه ووایئ، کمنټ به ضرور وکړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ او که نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.